د پنجاب پولیسو او پاکستاني پوځ اعلان کړی دی چې په بهاولنګر کې به د پوځي سرتېرو لخوا پر پولیسو د مبینه تشدد په ګډه پلټنې کوي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پنجاب پولیسو او پاکستاني پوځ اعلان کړی دی چې په بهاولنګر کې به د پوځي سرتېرو لخوا پر پاکستاني پولیسو د مبینه تشدد په ګډه پلټنې کوي. د پنجاب پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور د اپریل په 12مه په ویډیويي پیغام کې ویلي دي چې پوځ او پولیسو د هغې پیښې پلټنې پیل کړې دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي چې دواړو ادارو خپل اداري عملیات پیل کړي دي او چېرته چې چا غلطي کړې او قانون یې مات کړی نو د هغو خلاف کاروایي ورسره کیږي. بل پلو د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR هم د اپریل په 12مه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د بهاولنګر پیښې د حقیقتونو معلومولو لپاره به امنیتي او پولیس اهلکار په ګډه تحقیقات کوي. دا له هغې وروسته ده چې د اپریل پر 10مه په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د پنجاب په بهاولنګر کې د پاکستان پوځ د دغه هیواد پر پولیسو سخت تشدد کوي. د ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته د ټولنیزو رسنیو کاروونکو پر پوځ سختې نیوکې کړې دي او هغه د ملک او نورو امنیتي ادارو او وګړو ته په احترام نه درلودلو تورن کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف مخکښ غړي حماد اظهار پر ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې پیښې وروسته باید د پنجاب پولیسو مشر سمدستي استعفا ورکړې وای. نوموړي زیاته کړې ده چې د بهاولنګر پیښه د 9 مې تر پیښو په هیڅ دلیل کمه نه ده. د 2023م کال د مې په 9مه د القدر ټرست په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسان پر پوځي تاسیساتو څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته زیان واړاوه. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمېر کسان ووژل شول او لسګونه نور هم ژوبل شول. تر هغه وروسته د تحریک انصاف په مشرتابه مقدمې جوړې شوې او د یو شمېر مشرانو په ګډون د یاد ګوند سلګونه غړي نیول شوي وو.